منګ ناپوها ناخبره ولس منګ ناپوها ناخبره ولس عمل ته نه ګورو په رنګ پسې ځو منګ ناپوها ناخبره ولس عمل ته نه ګورو په رنګ پسې ځو څوک دی او سې مرام سې نظر تپوس نه کوو خو ډنګ پسې ځو او یو کتاب لري چې د کام غمخور او مسیحا د وطن د قام غمخور او مسیحا د وطن په دواړو لاسو او خپو شل ناسته او مقدمه د انصاف چاله یو سم دلته په هر چوکای غل ناسته د قام غمخور او مسیحا د وطن په دواړو لاسو او خپو شل ناسته مقدمه د انصاف چاله یو سم دلته په هر چوکای غل ناسته او د غزل مطلب چې د مین زړونو سوغات می ورته وي خاپیرای د چین او سوات می ورته وي او د قارون حسی په ولګي د بدا د قارون حسی په ولګي د بدا چې د حسن د زکات می ورته وي د قارون حسی په ولګي د بدا چې د حسن د زکات می ورته وي او تزمای په کرات او په مرات می ورته وي تزمای په کرات او په مرات می ورته وي او ګور هر ځلې نوې بانه کړي ګوره بیا د ملاقات می ورته وي ګوره هر ځلې نوې بانه کړي ګوره بیا د ملاقات می ورته وي او په کافر زړه زره اثر نشو دلایل که د مشکات می ورته وي او چې ضرور نه پکې سر غوس شي انوره ګټه نه ګړم بایلات می ورته وي یو ورکوټه نظم دی دا نظم ما په خپل لور پاغونده باندې لیکل دی چې کله هغه د 2 کالو ونو د هغې حرکتونه داسې وو چې هغې باندې ما دا نظم ولیکه د دې نظم عنوان دی د پاغوندې فطرت زما ماشومه 2 کلنه بچی چې پاغونده نومیږي زما سره په خپله تته ژبه داسې خبرې کوي دا د لالا پیپی ده دا د بابا پاپی دي دا د لالا صادر دی دا د بیبي صادر دی هغه زما ګوډای ده د دې ماشومې د فطرت نه قربان د چا چې سدي او د چا په نوم دی هغو سره یادوي همې وړي هغو له که د لالا پیپی بابا را واخلي نو پاغونده جاړي که د بابا پیپی لالا را واخلي نو پاغونده جاړي داسې که ټولو ماماګانو کاکاګانو زما د دې ګل غوټی په خپله اکتفا وکړله زما یې ماله راکړه او ستا یې تاله درکړه نو بیا به چرې یو انسان د بل انسان په وینو لاسونه نسره کوي